کول لایف کول ګورو څوک دې کوم ځای سمې غواړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صغیر خان څنګه چل دی؟ خیر شکر دی. روجان څوک خبرې کوي؟ د کوم ځای نه خبرې کوي او ولې خبرې کوي؟ بس زه یو شاعر خبرې کوم د نظامپور علاقې د کوي نه. څوک خبرې کوي؟ شاعر؟ جی عظمت خبرې کوم. ښه شاعر ما د شاعرونه وایي، خپل شعرونه جوړوي. جی تاسو اوس د دې غزلې تېرې شوي خو په هغه کې ما تاسو سره تاسو پسې یو غزل جوړ کو دا لږ واوره. ما پسې دې جوړ کو؟ جی سر مهرباني مننه. جی وایي. جی تاس په اسمان ستوري د جانانه نیسي که نه. څنګه جی بیا وایي؟ تاس په اسمان ستوري د جانانه نیسي که نه، زما په نوم باندې ټپې جانانه نیسي که نه. اها د ماښامي د قبولیت د دعاګانو په وخت، اها د ماښامي د قبولیت د دعاګانو په وخت لاسونه دواړه ما پسې جانانه نیسي که نه. اها دا بیا وایي. د ماښامي د قبولیت د دعاګانو په وخت لاسونه دواړه ما پسې جانانه نیسي که نه. زما د نه هېرېږي هغه یو ادا د مینې. واه زما نه هېرېږي هغه یو ادا د مینې. زما د نه هېرېږي هغه یو ادا د مینې، پیسه په خوله د لوپټې جانانه نیسي که نه. واه ډېر ښکلی. هغه د هېر شو چې به مونږ به پټپټونه کول، هغه د هېر شو چې به مونږ به پټپټونه کول، اوس هم هغه لارې کوڅې جانانه نیسي که نه. اها ډېر ښکلی. چې د مصور د لاس بنګړي چې در نماز شي کله چې کله واده وکړي ښه مهرباني. د مصور د لاس بنګړي چې در نماز شي کله زړه پورې جوختې ټوټې جانانه نیسي که نه. واه ډېر ښکلی ډېر اعلی. مننه جی. تاسو ته به یو شعر ډالۍ کوم. وایي ستا عمر که کم وي دا زما عمر د ستا شي، ستا عمر که کم وي دا زما عمر د ستا شي، او تاله چې راځي هغه مرګې د ماله راشي. مننه جی. رور زما په نوم باندې شعر جوړ کړو او اوس دومره تکړه شاعر و چې اوس په دې ساعت کې شعر جوړ کړو او زما په نوم باندې او ماته بیا ډالۍ هم کړو. مننه جی. خوشحاله اوسې. ستا د مینې ډېر زیات مننه کوم چې څومره هم مننه وکړم هغه کم ده. ستا د مینې ډېر زیات مننه کوم. خوشحاله اوسې.